الله سوچ د څنګه خو بیا روان دی کنه د زمار ګوري خدای دې ورک مکه ما ویل که تنده راولېدل کومه ده هغه دی روان دی راځئ چې نن موږ هم ډوزې ورسره ولو یو دی ځان ته ډزمار و کنه په ډوزو کې راځه نن یې راچپا کړو کار په سړی خو رانږدې شو نن به خدای خبره څو تایري راغورځوي السلام علیکم وعلیکم السلام دلته خیر مرشد جګ صدیق راوړ دزما نه رښتیا نعمت اکا جوړې خو شکر زه تاسو ښه یئ ته ښه یئ خو کا ته خیر والله شکر زه نه څنګه معلومیږي بیخي والله زه هم وایم خو وړي کې نه معلومېده زه مې کې را پیدا شوې څنګه خو همدلته وګرځېدم کار او ونې مه نه پوهېږې ته اوس مې ها داسې وایي شوره یې را باندې کړی دی دلته ښه څه کیسې وې نورې اکا دا د ځوانۍ لږ ور راته وکړه که نه چې موږ کې هم لږ داسې غیرت غوندې قوت راکې پیدا شي یاره خوا ځواني کې به وایي ګرځېدم اوس به لږ زمیني لاړ شو زه ښه داسې راکته شوې که نه هوا ته به موږ کله درته ختلي دا تېر ورځ لاړم د اختر نه دوه ورځې مخکې دا بوراک مې وکړ لاړم 40,000 مې سوی واخیست پوی نو مې هغه خوسۍ واخیسته نرس یې درته ولال مې پر 225 کیلو وختله نه اکا تله کې خو په فرق نه و نه تله کې پارک نه و خو زه دا زما خبرې نه منې زه ډوزې والم درته نه اکا استغفر الله داسې مو د سپینې ګیرې ته دې ګورم موږ ته دا ټول ډوزن ښکارېږي زه درته ډوزې زه درته خبرې کوم ته دروغ منې دا نو څه خبره ښه کیسه به وکړو یاره څه چاکونه وړه دې وخت کې کور کې چاړه نه وله جب کې مې لاس ووایي دې وخت کې ناخونګیر خو دې لاس راوست غویی مې درته راچپه که یو لاس مې د خو نه نیولی په دې بل لاس مې په دا ناخونګیر چاړونه یې وړه ورونه خیشتپاړې مې حلاله و خو خار شای مې حلال که په دغو بازوګانو والله که وکړي هغه خلک ښکاري وړه دوز تیرې راویستې ماشاءالله ماشاءالله اکا لږ ډوزې ته لږ هغه ته کیسه دې نور هم تازه کړه ماشاءالله غیرت دې کې راکې راوست شای مې در سره چپه که حلال مې کړو په دې وخت کې مې لاړم ښه مې درته وړ که ستلې نه مې وروسته مې داسې خیراتونه شروع کړل 50 کیلو مې غاجان اکا کرور لېږه 15 کیلو مې تورګل چاغه کاکا کرور لېږه او لږ پسې راتېر ځای 100 کیلو مې بوډخې کرور لېږه هغه بوډۍ نه ده نه ما لږ پسې راتېر ځه یو 50 کیلو مې دغسې دې خواته دغه سپیان پراته وو هغه مې ور واچول د غوښو مخه تیرې دي او خپلې دي الوزوي دي څنګه پس پسای ما په خبره ونه کړې بار نسته کا اعتبار ستا خو د داسې پوښتنه وکړه که نه پس پس کې وایي ته پوښتنه ته وکړې وایه څنګه سپین کړ په دومره وخت کې 15 منټه وخت یې ونیو داسې مې پوستکي کې ور پوکړه پوستکی هلته پاسې غوښه دلته پاسه پوستکی هلته وغورځېد دا مړه بیا چې داسې هغې ته مې کاته داسې ډولچیان روان ډولچون یې زه په دې پوستکي باندې راټوپ کړ نیم دولې لاړ او نیم دولې لاړ هغه نیم بیا په باز نیم سو نیم بیا دولې لاړ او نیم بیا دولې لاړ غږ مې ورته ونه کړم زه خپله غریبي ده کوې لاړم غوښه مې ولېږله کور ته مالدا پخه کې یو 100 کیلو پاتې وه نور هم خیرات داسې ووایاست د 10 بجې شاوخوا د ورځې وې لاړم یو 100 رکعته مې اول لمونځ ورته تېر کړ اول قرباني وکړه بیا مې لمونځ ورته وکړم بیا زه کته تپسې ورکته تېر شوم ملایان مې راټول کړل دا خلک مې راټول کړل ټول مې راوستل حجرې ته مړۍ مې ورته وکړه یاره یو رقم صفتونه مې کېده په دې حجره کې چې مې کوه پوښتنه یې باندې راووته بس داسې مې ګورم اخوا داسې کته سپي پراته وو دغه سره چې شی بس کوي باور یې مې وکړه هغه ملایانو هغه هډوکي هم پرېښي نه وو هغه یې هم خوړلي وو یو شی هم نه و پرېښی داسې خوږه مې ورته پخ کړې وه تا پخه کړه هو کور کې ما پخ کړې وه زه لږ دا که ته د کړوب کاپې په وخت کې وایي دوی به چی کول د خلکو به د ملکونو باندې جنګ پرېښی وای ستا د اشپزۍ او د غیرت لپاره به جنګېدل دومره صفات جایز نه ده دومره صفات وړ نه یم که نه خو زه نوره کیسه به بیا سبا درته وکړم اوس مې لږ ډېر کیسه ډېره غټه وکړه مالګه مې ډېره کښه یو کیسه به لږ تروشه وکړه
یو کیسه به زه درته وکړم. اورو یې درنه اورو یې. یو وخت سعودي ته تلم، مکې ته تلم د خدای کور ته. بېشکه الله دې موږ هم قسمت کړي. امین امین. نو سې جاز ته درته وختم په واورو کې ونښته. ما کوه. نو خیار چې څه کوز شومه له واورو نه خو مې درته وباسله. چې مخکې لاړم دا د کافر زمانو تیل کم وراچولي وو، دلته تیل درته خلاص کړ تایرې. حیران سوم چې اوس څه وکړم. یخوا او دېخوا ګورم تایرې کې کوم 1.5 نفره مسافر ول. یو پراشوټ په ټولې تایرې کې پروت و. نو چې د مخلوق ته مې وکتل او د پراشوټ ته مې وکتل، خو دا پراشوټ مې خپل ځان پسې درته وتاړ او داسې مې درته منډه کړه او د خلکو ته مې ویل چې زه ما ټوپ واچوه ټول راپسې ټوپ کوي. نو چې دا تایرې نه مې درته ټوپ کړه ټول راپسې را ټوپ کړه. پراشوټ مې خلاص کړه، کوم 50 نفره مې یو لاس پورې 50 بل پورې 50 دې پښې 50 دې پښې پسې کاته درته خوسې یو تایره خو لاړه، هغه خو اوبو ته ولوېده. 1.5 ساعت مسافر نه 200 شو. تا کله کا تا غوا کې نه وه غوښه دې چې تلله 50 کیلو کې اضافه شوه، هماغه رقم کې اضافه شوه. اوس یې بېرته لږ راټیټ کې ځه ورته وویل. تایرې کې خو به 1.5 سل جای ورکړه نو لږ مخکې دا 50 نور کې لږ بس و. دا مې یو بلې تایرې سره م کومک وکړ، هغه هم په لوېدو په حال کې ورته روان مې کړ دا مسافر. او دا کار به کوې نو. داسې غیرتي خلک دی الله ډېر کړي. او یو پیلوټ مو تایرې کې پیلوټ مې دا شاته واچوه مال چې کلاکې راپسې، دا ډېر مهم سړی دی. دا ولې زاړي پیلوټ زه یم. لاندې ګیر کړم. نو چې دا کاته درته روان وم، لاندې د نیر سمندر راته راغی مخې ته. ته خو مې له مالې نه ځان هم نشم بچ کولی. که دا نیل خو سمندر نه دا خو سیند دی، دا خو له ما نه مور راغلی. کا څه دې ویلې؟ څه نه زه نو چې دا کاته درته خوښې ومه چې دا سمندر کې یو مایي و، بلا مایي دومره خولې راته وازه کړه. نو دې مخلوق ته مې وکتل نو په ځان مې زړه بد نه سومال، دا خو به مور او پلار لري هغه به لري. نو چې دا لاس مې یو داسې درته سنډ وایو. هلکه ولې زاړې ته خو مې هم بچ کړې. واک ته دې وویلم. نو دا 50 مې داسې وسول، دا بل لاس مې داسې سنډ وایي، دا 50 په دې خوا لاړه، سړکونو ته مې خطا کړه. مې داسې سنډ ویلی او مې داسې سنډ ویلی، خلک مې ایسته وغورځول. د خلکو باندې خو به چی نه ایسوي دا سړک کې ډډوکۍ مډوکۍ خو به یې نه ومات. نه دګې ته مې پام نه و، داسې تیز تیز مې وسړل چې څوک به څه رقم سوي څوک به څه رقم سوي. نو زه دا کته د مایي ته ورغورځېدم، اوس دا مایي ته درته ورولوېدم. وې نه خوړلې؟ نه مایي لا بلوک ته نه ورسېدله، ګاښونه یې نه والله. شیدو کلانو و ځوان مایي و. خدای راستې ډېر زړه مې هم پرې بد شو. بس نو بله کیسه به بیا مخکې لاړ شم، بس کور کې یو زنګ راپسې راغی، زه به هلته ورشم. هلکه دوی خو له ما نه م ورتېره کړه، خو زه ډېر شاته پرېښودم. بزمار کا تاسو ویلي؟ زه داسې ویلې. ګرانو لیدونکو له تاسو څخه مننه. د بلې برخې لپاره انتظار وباسئ. زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب، شیر او لایک کړئ، نور سره یې شریک کړئ. مننه. د دویمې برخې لپاره انتظار وکړه.